بنګاله نجلۍ په مجیب زادران میینه ده. ملګرو د هر ډول سپورتي معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دغه ښکلې کیسه تر پایه پورې وګورئ. رابعه حسین چې 19 کاله عمر لري او د بنګلادیش د ډکې ښار اوسیدونکې ده وایي چې مجیب زادران پرې خورا اغېز کړی دی او زړه یې ترې وړی دی. رابعه خپله کیسه داسې پیلوي: مجیب ما په لومړي ځل په 2013 کال کې په IPL کې ولید. په هماغه ورځ یې له مانه زړه یووړ. شپه او ورځ په دې فکر کوم چې څنګه له مجیب سره وصل شم او خبرې ورسره وکړم. ما ډېر کوښښونه وکړل ترڅو د فیسبوک له لارې له مجیب سره اړیکه ټینګه کړم، خو بدبختانه بریالی نه شوم. د قسمت کارونو ته ګوره، په هماغه وخت کې افغانستان له بنګلادیش سره سیریز ونیو. نو زه دومره خوشحاله وم چې په خوله یې نشم بیانولی. هر وخت به مې سریز ته شپې او ورځې ګڼلې. هر کله چې سریز پیل شو ما د مجیب جادوګرانه څهرې په لیدلو دوباره پرې زړه وبایله. په هماغه وخت کې مې وغوښتل چې له مجیب سره له نږدې ملاقات وکړم او ورسره خبرې وکړم، خو بدبختانه بریالی نه شوم. رابعه د خپلې مینې کیسه را لنډوي او وایي په اوسني سریز کې هم د مجیب د لیدلو لپاره هره ورځ لوبغالي ته راځم او دا مې تر ټولو لوی ارمان دی چې له مجیب سره له نږدې وګورم او ورسره خبرې وکړم. رابعه وایي که مجیب یې د واده وړاندیز ومني نو زه تیاره یم. مجیب چې هر چیرته اوسیږي ورسره ځم، ان که خپل کلي ته هم ځي ورسره ځم. رابعه وایي مجیب جادوګرانه څهره لري او د هر چا زړه له ځانه سره وړي. دا وایي نور مې د صبر کاسه ماته ده او غواړم چې له مجیب سره له نږدې وګورم او ورسره ملاقات وکړم. مجیب زادران د بنګلادیش سره په لوبه کې په توپاني بال سره خپلو مینوالو ته خوشحالي ور وبخله او افغان لوبډله یې تر بریا پورې ورسوله. افغان مجيب زادران